شیبې د اختر په پلمه د کوچنیانو د خوښۍ نمانځنو دي. د کونړ په ولایتي مرکز اسداباد کې لوی او واړه د دې سیمې پارکونو او میله ځایونو کې د اختر خوښۍ راټول کړي دي. وایي سږنی اختر تر نورو هغو ځکه ځانګړی و چې په ټول هیواد د سولې څادر غوړېدلی او د هیڅ ډول امنیتي ننګونې اندېښنه نشته. خلک وایي سږکال یې خوشحالیانې د کوچني اختر تر ورځو محدودې نه دي او د امن او سوکالۍ لپاره د شته هیلو خوښي تر نورو هغو غوره ګڼي. محمد ظهیر یم د کونړ اوسیدونکی. الحمدلله سږکال نو اختر د نورو کلونو په پرتله باندې ډېر زیات خوندور دی. لامل هم دا دی چې امن دی او د نورو ولایتونو نه ډېر زیات هیوادوال دلته راځي. ځوانان دي، د کره عمر لرونکي هم شته دی. د کونړ مختلفو سیمو ته ځي، غاښفاس، نوافاس، دانګام او بینشۍ ته ځي. نو دا ستر لامل هم دغه امن دی چې زموږ هیوادوال دلته راځي او له دغه ښکلاګانو خوند اخلي. نوم مې ساحل دی، د کونړ ولایت اسداباد ښار اوسیدونکی یم. دا چې د کوچني اختر دوهمه ورځ ده، لومړۍ ورځ یې ډېره په شاندارو مراسمو سره ولمانځل شوله او دویمه ورځ یې هم روانه ده. د تیر په څیر که موږ وګورو دغه اختر ډېر زیات خوندور دی. په څه خاطر چې هیوادوال پکې خوشحاله دي. د هغې یوازینی علت د امنیت ډاډ دی. ولې چې امنیتي ستونزې پکې نشته دی. هغه کوم ډار چې به د هیوادوالو سره هغه نشته دی. نو د سیمو د ولسوالیو نه، د کلو بانډیو نه هغه هیوادوال را روان دی او دغه اختر ډېر په خوښۍ سره لمانځي. د افغانستان په ختیځه برخه کونړ کې د سیاحت لپاره پر قدرتي ښکلا سینګار دا درې او سردرې د اخترونو په شپو ورځو کې د هیواد د بیلابیلو سیمو د سیلانیانو کوربنې دي. د نښترو دنګو ځوانیو، د غرونو شنو لمنو او د کونړي سیند د اوبو شور ته راتلونکي سیلانیان وایي پر دې ښکلاګانو د خدای نوې پیرزوینه ډاډمن امنیت دی چې خلک یې دې ته لیواله کړي تر څو له ساعتونو مزل وروسته خپله ستړیا دلته د دانګام ولسوالۍ په بیني شاهي کنډو او د کونړ په نورو سیمو کې لرې کړي. نوم مې عطاالله دی او د جلال آباد د ښار نه راغلی او امنیت ماشاءالله ډېر ښه امنیت دی. په هر چک پاینټ کې چې موږ راتلو، کله چې چک پاینټو کې راتلو، خپلې ورقې توضیح کړي دي. د هر یو ولسوالۍ د قومندان او د امنیې خپلې شمیرې ورکړي، څه امنیتي ستونزه او څه دغه ټولې ورقې موږ ته راکړي دي او موږ د امنیت نه ډېر زیات خوشحاله یو او خاص طور د امارت اسلامي نه چې موږ ته ډېر سهولتونه برابر کړي دي او ډېر ښایسته ښکلا لري. دغه نوم مې عبدالعزیز ده، له کندهار ولایت نه راغلی یو. نو دلته کونړ ولایت ته رالو. دلته امنیت الحمدلله بیخي برابر ده او چک پوینټو کې هم کوم مشکلات نه ولو. مجاهدینو بیخي ښه راغلاست راته ویلي دي او خلک هم ښه میلمه فعاله خلک دي. نوم مې عبدالکریم او نوم مې دویمه شپه ده چې راغلی یم کونړ ته او ماشاءالله ډېر د پکتیا نه، لوی پکتیا نه راغلی او ډېر ښایسته منطقې دي او منظرې دي. کونړ ته راغلی یو، نن مې دویمه شپه ده او ډېر خوشحاله یو، ډېر ښایسته امنیت دی. اسلامي امارت نه ډېر خوشحاله یو چې دا امنیت یې موږ ته راوستلی ده او خدای دې تل ټولو ته همداسې مبارکي خوشحالانې ورکړي. د کوچني اختر په شپو ورځو کې د هیواد له بیلابیلو سیمو زرګونه سیلانیان د کونړ سیاحتي سیمو ته رامات شوي. چارواکي وایي د کونړ پر هره لویشت خاوره چاته د امنیتي پیښې او زیان اوښتو ویره نشته. امنیه قومندان مولوي عبدالحق حقانی وایي د کونړ ټولو سیمو کې د ډاډمن امنیت بستر چمتو دی او پر پلټن ځایونو د اسلامي امارت ځواکونه تیار سوي ولاړ دي. دوه اخترونه دلته نور تیر شوي دي او ډیر خلک د افغانستان د مختلفو ولایتو دلته د سیل او د تفریح دپاره راغله او په سلګونو خلک راغله. الحمدلله دلته کې دوی امنیت تامین و، کوم مشکل و خطر نه ده ورته پیښ شوی. د آینده دپاره ښه اختر ته چې راځي نو موږ دوی ته د الله پاک په فضل او په کرم سره دا وعده ورکوو چې تاسو د امنیت په راوستلو کې موږ پوره تدابیر نیولي دي. هرې درې ته تاسو ځئ، د تی امن به تامین وي، مشکلات به نه وي انشاءالله. خلک له هیواده د جګړې ورکېدو او سولې راتګ دا اختر د نورو کلونو سره په لوی توپیر نمانځي. د کونړ خلک په دې باور دي چې که د سولې څراغ همدا ډول بل وي
نو لرې نه ده چې د دې جګړې ځپلې سیمې شاړې به لکه د دې شنو درو ښادې او سمسورې شي.